په پاکستان هېواد کې ټولو افغان کډوالو ته خبر ورکول کېږي چې افغان کډوالو وروڼو دا کوم چې زموږ ستاسې اوس د ای سی سی کاډو د ایستلو د پی او آر کاډو د جون در میاشتې پورې ټیم ورکول دي. ټول افغانان په ټینشن اخته دي. ځینې افغان کډوال چې کاډونه نه لري هرې خواته منډې وهي. یو تعداد کسان پیدا سوي دي ان تر اسلام آباد او داسې تر خیبر پښتونخوا او خاص کر بلوچستانه پورې خلکو ته په د واتساپ د لارې څخه یا د ټیک ټاک د لارې څخه د وکیلانو په نامه باندې چې موږ ستاسې کیسونه داخلوو، تاسې ته به د پاکستان نیشنلټي یا شناخت کارت درکو. 15 کاله تاسې ووټ نسئ پر استعمالولی، د هغه څه وروسته به تاسې ووټ پر استعمالوئ. وروره دا خبرې چې دي دا ټوټل مطلق درواغ دي. مهاجر دپاره یوازې پی او آر کارت دی چې هغه یې د یونیسیار او حکومت پاکستان لخوا ورکول کېږي او د ای سی سی کارت په 2019 کې ورکړل سوی دی. نور هیڅ نه کارت ورکول کېږي نه شناخت کارت ورکول کېږي. دا خلک چې دي یوازې مو د پیسو په جال کې پساوي، پیسې درڅوي. دا اوس په واتساپو کې دغه میسجان چلول کېږي. ځینې کسان دي خلکو ته وایي چې زموږ دفتر په ډالبندین کې دی یا په اسلام آباد کې دی، بس موږ ستاسې کیسونه په های کورټ سپریم کورټ کې داخلوو، ته دلته پیدا سوی یې، دلته شریعت حق لري. دا خبرې ټولې چې دي مطلقاً درواغ دي. د پاکستان حکومت د خوا څخه هیڅ افغان ته شناخت کارت نه ورکول کېږي، نه بل کارت ورکول کېږي، نه بل. نو تاسې باید هوښیاران اوسئ.